حماد عابد استاذ لازم حماد عابد زمون د مینې قصه لکه د نورو مینو هم د یو څو ورځو شوه اوس مونږ جدا و سره ځکه له ډېرې مودې مونږ یو بل نه لیدل سره رابطه نه کېده خو پس له ډېرې مودې چې مو یو بل ولیدل په مړغېجن اواز یې بس فقط دومره وویل ولې خراب یې ډېر زیات صحت دې هم ښه نه دی راته خفه ښکارېږي ما ویل ډېر خفه یم او دا خو ته یې چې بس غم درنه لرې ګرځي دې اورېدلو سره هغه اجړغونې شان شوه دې اورېدلو سره اجړغونې شان شوه څه پریشانه شان شوه زه هم خفه شوم ډېر چې هغې خپله مدعا په دې ټپه بیان کړه داستانه پس مې داسې حال شو لکه یتیم چې ګاونډي ته پاتې شي دا رفیع صاحب ته په بشپړه توګه ډالۍ او تاسو ته هم غوښتنه تاسو کړې وه تاسو ته